په استازیتوب تاسې ټولو قدرمنو ته چې تل مو په خپلو اغېزناکو لارښوونو او فعال ګډون د ټولنې ټولې غونډې رنګینې کړي ښایسته کړي دي. په دې مناسبت ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله ځای شئ قدمونه په ډیمو او ژوند یې الله تعالی درکړي. او په تېره یوه ځانګړې یادونه د هغه ورونو ملګرو نه چې ډېر لیدلي ځایونه لکه فنلنډ نه، لکه سویډن نه، ډنمارک نه، هالنډ نه، بلجیم نه او د آلمان مختلف ښارونو نه راغلي دي، زحمت یې ایستلی فرانکفورت نه. زه د کومې مننه وکړم. هم الله اجر ورکړي، ستړي مه شئ. درنو ګډونوالو او هیله لرم چې د غونډې محتوا او تفصیلي پېژندنه چې زما د ملګرو په واسطه یو په بل پسې تاسو ته درښودل کېږي ستاسو د خوښۍ او پاملرنې وړ وګرځي. او په دغه لوی صنف کې چې څو شېبې په خوښۍ سره تېرې کړو د شکر ځای دی. نو په سر کې د ډېر محترم ورور جمعه ګل زدران څخه په ډېر درنه هیله کوم چې راشي او د قرآن عظیم الشان په څو مبارک آیاتونو زموږ غونډه مشاعره رسما پیل او تبرک وکړي. محترم قاضي صاحب بخښنه غواړم تعلیم وکړو زدران صاحب ورور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. د لوی الله نه ډېر شکرګزار یو چې بیا یې موږ تاسو ته د لیدلو موقع راکړه. یو بل سره وینو وروسته د 3-4 کالو نه چې کرونا لګېدلې وه موږ تاسو نه اوس نه لیدلي. د الله شکرګزار یو چې الله پاک دا موږ داسې بیا دیدن ته سره وشو او د دغه ورونو نه ډېره مننه او ډېره شکریه چې دوی داسې پروګرامونه جوړوي په کال کې یو وارې چې زموږ تاسو ته د دیدن موقع سره پکې پیدا کېږي او ملاوېږي. الله پاک موږ تاسو ټولو ته روغ صحت راکړي. الله پاک دې په وطن کې سوله او امنیت برقرار وساتي. خوشحالۍ دې همیش وي، غمونه دې نه وي. مننه د ټولو ورونو نه. السلام علیکم. ډېره مننه محترم زدران صاحب. او اوس د خپلو تخنیکي همکارانو څخه هیله کوم چې زموږ د هېواد